سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د افغانستان د لیتیم په هکله باندې خبرې کوم. دا چې موږ په افغانستان کې څومره لیتیم لرو، لیتیم ولې په نړۍ کې دومره مهمه دی، څه رقم استخراجیږي، د افغانستان په کومو سیمو کې معدنونه شته او په کوم پیمانه باندې موږ کولی شو استخراج یې کړو او څومره پیسې هر کال افغانستان ته راوړلی سي. دغه ټولې خبرې نن د لیتیمو په دې درس کې تاسو ته وړاندې کوم او انشاءالله چې ټوله خبرې چې دي د ثبوت په اساس باندې زه تاسو ته وړاندې کوم او که بیا ثبوت غواړئ زه به د ټولو خبرو ثبوت په ټلګرام کې پرېږدم او د ټلګرام لینک هم تاسو کلیوال پښتو یوټیوب چینل کې همدا لینک کې لاندې پرېږدم، بیا پر هغه باندې لاړ شئ او تاسو دا معلومات د هغه ځای څخه هم ترلاسه کړئ. ځو درس ته ځو. مخکې تر هر څه تاسو باید لیتیم وپېژنئ. لیتیم په اصل کې یو فلز دی. فلز لکه طلا چې ده، طلا په فلز کې راځي، آهن چې دی په فلز کې راځي. هر هغه څه چې د برق تیر کړي یعنې الکترون پکښې کې حرکت وکړي هغه ته فلز ویل کېږي. د مثال په ډول باندې مس دی، طلا ده، آهن دی، فولاد دی، لیتیم دی، کوبالت دی، دغه سرب دی. دا ټول هغه څه دي چې موږ یې د فلز په جمع په ګروپ کې راځي او دا که تاسو په کیمیا کې لوستی اوسئ دا په مندرج جدول کې هم شته او دا یو مهمه عنصر په کیمیا کې هم شمیرل کیږي. اوس د دغه لیتیم په کوم ځایو کې استعمالیږي دا خبرې تاسو ته وکړم. که تاسو خپل ټلیفونونه لیدلي اوسي، دغه ټلیفونونه چې آیفون دی، سامسونګ دی، که هرې کمپنۍ ده، د دغو موبایلونو ټولې بطریانې چې دي دا د لیتیمو څخه جوړ دي. بعضې چینایي کمپنیانې په دې موبایلونو کې کوبالت هم استعمالوي خو کوبالت چې دی هغه بیا د چارج ساتل لږ سخت دی او پخوا هم آیفون په خپل په یو څو ماډلو کې کوبالت کار کړه خو ستونزه یې دا وه چې د چارج په وخت کې اور اخیستل هغه ګرم راتله نو ستونزه همداسې وه چې دوی ټوله بیرته لیتیمو ته راغله. لیتیم یوازې نه چې د ټلیفون په بطري کې استفاده کیږي، دا ستاسو د لپټاپونو په بطري کې استعمالیږي، دا د ستاسو د نوي موټران چې راځي د برقي موټران چې دي د هغوی بطریانې ټوله په لیتیمو دي او همداسې کوم بطریانې چې تاسو په کورو کې استعمالوئ د اتومي بطري په نامه باندې یادیږي، د سولرونو سره چې تاسو استعمالوئ هماغه بطریانې چې دي هغه هم د لیتیمو څخه جوړ دي او بعضې د کوبالت څخه جوړ دي. بطري سیستم چې و پخوا د سرب څخه جوړ و. سرب په نامه باندې خو اصل کې سرب موږ په تیزابي په نامه باندې پیژندل چې هغه ته مو تیزابي بطري ویله. د تیزابي بطري او د سرب بطري د تیزابي بطري او د دې لیتیمو بطریانو فرق څه دی؟ زه نن تاسو ته په دې درس کې یو شپږ ګټې د لیتیمو وایم چې ولې لیتیم د سربو ځایناستې سوه. البته بیا هم تاسو ته تکراروم چې هغه سرب بطري په افغانستان کې د تیزابي بطري په نامه باندې یادیږي. لومړی تر هر څه د لیتیمو بطري چې ده د سرب په مقابل کې 10 ایکسه عمر یې ډیر دی. 10 ایکسه یعنې که د سرب بطري یو کال عمر کوي دا 10 کال عمر کوي، یعنې 10 برابره یې د سربو د تیزابي بطري په مقابل کې د لیتیمو بطري عمر یې ډیر دی او ګټور تمامیږي. په بل قدم کې چې راسو دا چې دی حدوداً 80 سلنه د لیتیمو بطري چې ده هم په چارج ساتلو کې تر سربو تر بطري بهتره ده او همداسې کرنټ هم د کرنټ چې دی دغه برق چې دی د برق چې په یو لاین کې ځي دغه ته کرنټ وایي او همداسې 80 سلنه د تر سربو تر بطریانو دا کرنټ هم ډېر ښه انتقالوي او دا الکترونونه ښه انتقالوي، یعنې په هر ډول باندې 80 سلنه ښه والی تر سرب تر بطریانې لري. په بل قدم کې ته راسو دریم قدم ته حدوداً دا 3 ایکسه تر سربي بطري لیتیمو بطري سپکتره دي او وزن هم کمتره دی. په بل قدم کې که راسو په څلورم قدم کې د دې یو ګټه دا ده چې موږ دا کولی سو بار استعمال کو. د مثال په ډول باندې که زه په فراه ولایت کې یو د سولرو فارم لرم، هماغه سولرونو د باندې مې دغه د لیتیمو بطري نصب کړي دي، دا زه کولی سم وروسته تر 5 کالو 4 کالو دا بیرته د دې ځای څخه انتقال کوم او یوسم په بل سیمه کې دا نصب کوم. ښه مثال همدغه دی چې زیاتره مخابراتي کمپنیانې
خپل هنټنو کې د بکاپ دپاره همدا د لیتیم بطري استعمالوي چې کله مثلا یو هنټن د یو ځای انتقالېږي خرابېږي بیا بل ځای انتقالوي هماغه بطریان ورته کار کوي. که راسو سوربي بطري د سوربي بطري ستونزه همدا ده. سوربي بطري ستونزه دا ده چې یو ځلې فعاله سوه تیزاب پکښې کې واچول سوه دا خانې تیزاب پکښې کې واچول سوه چارج سوه چې چارج سوه بل ځل که دا تاسو خطا کوئ او انتقالوئ دغه تیزاب پکښې کې وښورېدله هلته جالۍ لري د سربو داسې واړه واړه جالۍ پکښې کې دي هماغه جالۍ چې دي په دغه انتقال کې مازې کې ضربه یې وخوړه مکمله بطري خرابه ده. اوس د لیتیم بطري ګټې دا ده چې هر څه انتقال کې د یو ځای څخه بل ځای ته که بیخي ستاسو د لاس ته ولېږي هم دا چې دی تر ډېره مقاومت لري او د په انتقال کې تر سوربي بطري په مراتبو او بهتره تمام شوې ده. په بل قدم کې راسو د دې لیتیم بطري چارج کول اسانه کار دی او سوربي بطریان چې وه د چارج سره یې تاسو مجبوره وئ چې ورسره تیزاب ورته ورکړئ. یعنې تیزاب په دې خاطر هغه یو مایع ده چې دغه سوربي یخ ساتلو او که تاسو خالي بطري ته هغه چارج ورکړئ سورب چې دی ویلې کېږي اور اخلي چوي بطري نو د هغه لپاره موږ باید تیزاب ور اچوله. لیتیم بطري هماغه تیزابو ته ضرورت نه لري فقط مستقیم یې چارج کړئ. د مثال په ډول باندې که موږ د سوربو بطري په ټلیفون کې استعمال کړی وای موږ باید مجبور وو چې ورته یو بله بشکه به د تیزاب ورسره اچوله چې هر د مردم تیزاب ور اضافه کړی وای. خو دغه د لیتیم ښېګڼه همدا ده چې دې شي ته ضرورت نه لري. نو دا ټوله ښېګڼې دي چې د لیتیم بطري د تیزابي بطري په مقابل کې لري او همدغه دی چې نړیوال سطح باندې دا بطریانې اوس لیتیم بطریانې ښه مارکیټ لري او ټوله دنیا ورته ضرورت لري. اوس تاسو ته وایم چې د افغانستان په کومو سیمو کې لیتیم شته او څومره لیتیم شته. د بي بي سي د راپور په اساس باندې چې بي بي سي هم د ناسا څخه دا راپور اخیستی دی ویلي دي چې افغانستان $1 تریلیون لیتیم لري او دا لیتیم چې دی د افغانستان په غزني کې په لومړي مقام کې ډیر دی او بیا وروسته په فراه ولایت کې چې اناردرې ولسوالۍ دی او د غزني نه ناور د غزني دی په فراه کې اناردره ده او په دریم قدم کې د دایکنډي شیرلي سیمه کې دا معدنیات ډیر دي. د دې درې ولایتو څخه چې بیا تیر سو هرات او نورستان کې هم د لیتیمو معدنیات شته. نو دا و د لیتیمو اندازه. اوس $1 تریلیون څومره دی؟ $1 تریلیون چې دی اول یو لرو بیا 10 لرو بیا 100 لرو بیا 1000 لرو بیا میلیون لرو 100,000 لرو بیا 1 میلیون لرو 1 میلیون بیا 1 میلیارد لرو نه صفرونه او 1 تریلیون چې دی یو ولیکه او بیا 12 صفره ورته ورکړه. دا چې دی د افغانستان د لیتیمو اندازه ده $1 تریلیون او که هغه د جنرال خبره تاسو اورېدلې چې دی ویل چې د افغانستان تذکره چې څوک ولري و د $80,000 په جیب کې لري دا خو فقط هم مادي ارزښت ویلو. زه تاسو ته وایم چې هر افغان په جیب کې که موږ خپل معدنیات په صحیح ډول استخراج کړو خپل اوبه مدیریت کړو برق او همداسې ترانسپورت د هر افغان په جیب کې به $1,000,000 ووسي. په واده په ډېر اطمینان تاسو سره وایم $1 میلیون به هم د هر افغان په جیب کې ووځي. خو دا چې موږ په صحیح ډول باندې مدیریت کړو او که صحیح ډول مدیریت نه کړو موږ به همداسې بیا تباه یو. په اقتصادي ناروغي ویډیو را روانه ده هغه تاسو وګورئ چې څه رقم کانګو هیواد د خپل دومره معدنیاتو سره چې کانګو یوازې په تیر کال کې $22 میلیارده په اندازه باندې دوی خپل معدنیات استخراج کړي دي مګر اوس هم کانګو هیواد کې چې دی ټوله د فقر حدود 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي او هلته خلک په لیکو ولاړ دي. دا چې په کانګو باندې څه وسوه همداسې په نورو مثلا وینزویلا او ایران او بعض عربي هیوادو باندې دغه اقتصادي ناروغي ولې راغله دا په یو بل ویډیو باندې را روانه ده او افغانستان هم د دغه ناروغي سره په خطر کې دی
نو دا ټول معلومات په د اقتصادي ناروغۍ کې تاسو وړاندې کوم. خو دا و د لیتیمو ارزښت. چې کښته راسو دلته بي بي سي او سره د بي بي سي ډېرو نورو نړیوالو رسنیو هم دا خبره کړې ده چې افغانستان چې دی د لیتیمو سعودي عربستان جوړیږي. ولې افغانستان د سعودي عربستان سره مقایسه کوي؟ خبره دا ده چې د ځمکې ګرما ډېره سوې ده او کال په کال باندې د ځمکه لا ګرمیږي. ساینسپوهان په همدې لټه کې دي تر څو دغه د تیل زغالسنګ دا ټول له منځه یوسي او پر ځای باندې یو نوي هیڅ استعمال کړي تر څو د ځمکه کې د ژوند شتون پاتې شي. او که همدا ګرما همداسې ادامه پیدا کړي امکان لري چې 100 کاله بعد په ځمکې باندې ژوند ونیسي او ټول انسانان له منځه ولاړ شي. نړیوال په همدې فکر کې دي چې څرنګه موږ د زغالسنګ او د تیلو ځایناستی پیدا کړو، نو د تیلو او د زغالسنګ ځایناستی یوازې چې دی لیتیم دی. موږ کولی شو چې خپل ټول ذخیره سیستم د برقي سیستم په لیتیم باندې واړو او لیتیم چې دی زموږ لپاره ډېره ګټه کوي. لکه موټران موږ په برقي ډول باندې واړو، لویان موټران لکه غټه تربو موټران چې تاسو ویله، 18 ټایره موټران چې دي دا موټران هم په راتلونکي کې په برقي سیستم باندې هاوړي او د تیلو څخه استفاده نه کوي. او همدغسې ریلونه چې دي ریلونه مستقیمه په برق باندې اوس چلیږي. د هغه زغالسنګ ریلونه اوس بند شوي دي چې یو ځلې چالان کولو تر څو چې له بسته یو سیمې د دود سره لړله، نو اوس کرار دغه سیستم هاوړي او د تیلو پر ځای باندې د برق څخه استفاده کوي. نو د برق څخه چې کله استفاده کوي که ریل سیستم وسي خو هغه مستقیمه د برق په تارو باندې وصل دی او نور موټران چې دي هغه مستقیم په برق باندې نه وصلېږي، مجبور دي چې لیتیمو ته ولاړ شو. او لیتیم چې دی همدا ارزښت لري او عربستان چې اوس د تیلو دپاره لوړ مقام لري، همداسې په افغانستان به یو وخت کې د لیتیمو د ادرس لوړ مقام ولري. دا د عربستان مقایسه ده. اوس راځو په استخراج باندې خبرې کوو چې د دې استخراج څرنګه کم کیږي. لیتیم په اصل کې په ټول نړۍ کې یو تر ټولو چټله پروسه لري او ډېر ځورونکې پروسه او د هوا دپاره خطرات هم لري. په کومو سیمو کې چې لیتیم پروسس کیږي په هغه سیمو کې حدودا تر 100 کیلومتري پورې هم هلته نه باید خلک په ژوند وکړي. نو زیاتره ځایونه که تاسو لیدلي اوسئ دا لیتیمو فارمونه وینئ، دا د غرونو په لمنو کې دي او دا ډېر اوبه هم ضرورت لري او اوبو مصرف یې هم ډېر دی. تاسو لکه وینئ دا هینو لکه د مالګې په شکل باندې استخراجیږي. نو د دې پروسس چې دی یو څه ځورونکی پروسس دی او هیلهمند یم چې کله چې هم موږ خپل معدنیات باسو د دغه په پروسس کې ډېر فکر وکړو تر څو نه اوسي عینو هغه د افریقایي هیوادونو کوم بدبختیانې چې راغلي دي هغه زموږ پر ولس باندې رانسي او زموږ ولس هم د دې قرباني نسي، د ګټې وي تاوان ډېر وسي. نو نن دا خبرې مې تاسو ته وکړې چې لیتیم څه دی، ګټې یې څه ده، سره کم استخراجیږي، څومره ګټه افغانستان ته رسولی سي. دغه ټولې خبرې ما په دغه درس کې تاسو ته وکړه. تاسو کولی سئ د افغانستان د بندونو په هکله باندې کوم ویډیوګانې جوړې شوي دي کلیوال پښتو کې وګورئ او همدا ډول باندې چې نور د افغانستان په معدنیاتو باندې هم کوم ویډیوګانې جوړې شوي دي د افغانستان په اقتصادي منابعو باندې تاسو په کلیوال پښتو باندې دا ټولې ویډیوګانې وګورئ. په پای کې ستاسو څخه مننه کوم چې خپل نظریات راسره شریکوئ او ستاسو د نظریاتو په اساس به زه نورې خپرونې هم جوړ کړم. خپل کمنټونه راسره شریک کړئ او دا ویډیو تر نور هم ورسوئ. تر بیا مو په